سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد الربیع رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي په کابل کې د ایمن الظواهري وژل کېدو په اړه د دوی څېړنې روانې دي، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. په ورته مهال نوموړي ادعا کړې وه چې داسې هېڅ شواهد نشته چې وشي ایمن الظواهري د کابل کې ووژل سي. همدا یوه اونۍ وړاندې العربي کابل ته د ایمن الظواهري د انتقال او هلته د وژل کېدو او بیا په پکتیا کې د دفن کېدو داستان ټول جزئیات بیان کړي وو. هغه مهال د امریکا د بې پلټه الوتکې برید کې د امریکا ولسمشر جو بایډن په کابل کې د ایمن الظواهري وژل کېدل تایید کړي وو. بلې خواته د ازبکستان لومړی وزیر عبدالله عریفوف نن د شنبې د زمري 28 د یو لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته رسېدلی دی. د طالبانو رئیس الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي او یو شمېر نور طالب وزیران د امریکا هوایي ډګر ته د ښه راغلاست لپاره ورغلي وو. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې افغانستان ته د ازبکستان د لومړي وزیر د سفر موخه د دې هېواد سره د سوداګریز تړون په دوه اړخیزه ناسته کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو په نندارتون کې برخه اخیستې ده. دا وو د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.